ملګرو سلامونه او نیکې ښې ډېر زیات احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری برهان یم په څنګ کې را سره تاسو وینئ سعید ورور را سره ولاړ دی او نن مې د بل شان پښتو هم نه ده پنجابي هم نه ده نن د په بل انداز کې یو غزل به وایي عربي ژبه کې سعید ورور را سره ولاړ دی دې ته پروګرام کې خرکلی او ستړی مه شي درته ډېره مننه کوم زه د دې ملګرو چې ما له مقرره کړه او ډېر کم داسې خلک وي چې شاعران او ادیبانو خیال ساتي او د هغې له مکور کې هغې مخکې راولي نو زه د دې ډېر شکرګزار یم او نوم مې سعید دی او یم د صوابع په عربۍ کې شاعري کومه دا یو کلام دی ستاسو وړاندې پیش کوم أيضا أنا سعيد الباكستاني كما تعرفون عني وفي سائر العرب أنا يعرفونني بهذا الاسم. أنا أقدم لكم هذه القصيدة. تشتاق لي بنت من اليمن تشتاق لي بنت من اليمن وتقول مت بوجهك الحسن تشتاق لي وتقول يدركني إن غبت عني عسكر الحزن إن غبت عني تزرف الدمعا إن غبت تزرف أدمعي ألما وتصح من عيني كالمزن أقضي الليالي نقمة وأنا ممنوعة عيني من الوسن جدني بوصلك لست صابرة فالنأي من عينيك يقتلني بي جنة قال الأنام كذا فهواك أنت سعيد دلهني وإذا كتبت قصيدة قربت وتقول ملء العين أعجبني تشتاق لي وتقول باكية ها قد عشقت فهل ستعشقني فأجبت عذرا يا فتاة أنا قلبي لحبك رشم في الشجن إني أحبك رشمة وأنا والله حبي غير ذي درني قد كلمتني عن هواك لما في حبها عانيت من محني في حبها لقد ابتعدت أنا عني وعن أهلي وعن وطني وأنا غرامي غير منقسم فلتعشقي غيري به افتتني. ډیره مننه سعید ورور تاسو سره عربی کې یو غزل شریک دنه یو څو تپوسونه کوو چې دا د څنګه چل کړی دی او څه حساب یې کړی سعید وروره عربي دې څنګه زده کړې ده څه حساب دې کړی د مینوالو سره خپل تعارف خپل ما په 2008 کې فس چې مکمل کو د الله په کرم سره نو زه بیا والد صاحب نه هم جماعت کې سکول کې داخل کړم خو زما سکول سره شوق نه زه په خپله لاړم مدرسې کې ما داخله واخیسته علم دپاره او ما درجې ویلې وې الحمدلله بیا 2015 کې څه عوارض حوادثات له بیمارۍ واقع د وجې نه ما پرېښو اوس بیا ما الحمدلله داخله اخیستې او زما دې کال دور حدیث دی نو عربي ما مدرسه کې زده کړې ده او شروع نه زما د عربۍ ژبې سره ډېره مینه وه ډېره زیاته او زما دا خواهش و د الله نه مې دا تمنا وه ارزو وه چې زه د عربۍ شاعر جوړ شم او الله په ما باندې کرم وکړو او الحمدلله په پاکستان کې څوک د عربۍ شاعر داسې نشته دی الحمدلله تعالی او مخکې هم ما 2 کاله مخکې د نبل یونیورسټۍ او یو مشاعرې کې ما دا چیلنج ورکړی که څوک په مخ د ځمکې د پاکستان څوک وي ما سره په عربۍ شاعرۍ کې مقابله کولی شي نو را دې شي ودي کړي الحمدلله نن ورځې پورې څوک نه دي راغلی او دې کې زما څه خپل ذاتي څه کمال نشته محض د الله تعالی کرم دی مهرباني د فضل دی وذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا راته ووایه سعید وروره دا دې د کوم وخت نه لکه شروع کړی لکه څه لکه دا اوس خو لکه زموږ د پښتو ژبې نور شاعران هم ډېر زبردست دي او د پښتو ژبې دپاره کار کې تاسو د عربۍ ژبې ته تاسو څنګه دغه ته وغواړئ زه چې اوله درجه کې مو 2011 کې هغه وخت نه به ما د عرب چې کوم کلام د شعرونه دي قصاید دی او ما یادول پوهېدم به پین خو به ما به یادول ترنم سره او د هغې قصیدې به مې حفظ باندې یادولې مینه مې ورسره او بیا په 2012 کې چې زه 2مې درجې ته شوم نو زما په ژبه باندې خپل شعر جاري شو او زموږ چې کوم د عربي شاعران دي هغوی دا وایي چې شعر یو الهام دی
دا خپل تکلف سره تصنع سره دغه نه لري، د الله تعالی طرف نه دا یو الهام دی، وحی ده. دې پورې ما یو شعر هم ویلو چې ما کل من علم العروض بشاعر، ما کل من علم العروض بشاعر الشعر الهام و وحی یوحى. که څوک اوزان د شعر او قوافي وغیره ولولي نو په دې سره هغه شاعر نه جوړېږي، بلکې شعر یو الهام دی او الله تعالی طرف نه وحی دی چې یو سړي ته راځي. ډېره مننه دا سید ورور مون سره و او ان شاء الله ستاسو لپاره به بل پروګرام هم ریکارډ کو. د سید ورور نه صرف یو دوه تاسو نور کو. سید ورور زمونږ د ثوابه ټیم چې کوم ده د لپاره به کوی چې دا زمونږ د چینل سبسکرایب کی او زمونږ د پیج لایک کی او ویډیوګان شیر کی عربی ژبه کې تاسو ویل شئ. نعم بالکل. انا اقدم لكم اشتركوا بهذا القناة الذي يسمى بثوابه آواز، او اتمنى واريد منكم ان تشاركوا مع اصدقائكم هذه الفيديوهات وكل ما نقدم لكم من اخبار وجولات شعريه جيده، ولكم جزيل الشكر منا. ډېر مننه. د بل پروګرام پورې راکې اجازه